د مهترلام ښاریانو هیلې راژوندۍ شوي دي. نن لغمان والي عبدالجبار نعیمي چې په ولایتي شورا کې د خلکو استازو، مهترلام ښاروال، ځوانانو او مسؤلینو یې ملتیا کوله، د مهترلام ښار څخه لیدنه وکړه. یو شمېر دوکاندارانو ښاریانو لغمان والي سره خبرو کې خوښي وښوده چې په لغمان او په خاصه توګه مهترلام ښار کې پراخ ودانیز کارونه روان دي او هره ورځ دغه ښار د لا پرمختګ او منظموالي پر لور ګامونه اخلي. لغمان والي د ښاریانو سره خبرو کې وویل د لغمان خلکو ته ډاډ ورکوم چې په ټولو برخو کې به د ولس د هیلو سره سم اړین خدمات ترسره کړم. د مهترلام په ښار کې هم دا اوس لسګونه بېلابېلې پروژې تر کار لاندې دي او سلګونه بېروزګاره ځوانانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده چې د دغو پروژو په تطبیق سره به د مهترلام ښار په بڼه کې نوي بدلونونه رامنځته او شته ستونزې به حل شي. د ولایت رهبري زیاتوله د آبادۍ چارو ته زمینه سازي د آبادۍ له کارونو ساتنه او نظارت د ټولو ګډ مسؤلیت دی. موږ شپه ورځ د لغمان د سرتاسري امن او پرمختګ لپاره کار کوو. له تاسو مو غوښتنه ده چې ملي ګټې او ارزښتونه وساتئ او پرې نږدئ چې په یو او بل نوم د پرمختګ دروازې وتړل شي او ستاسو پر ژوند د تورتم څادر وغوړول شي.